په ټول هیواد کې ډاډمن امنیت، خو بیا هم امنیتي ځواکونه هڅه کوي څو هیوادوالو ته لا ښه امنه فضا رامنځته کړي. په همدې موخه د پکتیا امنیې قومندانۍ په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت د لا ټینګښت، د جرمونو مخنیوي او پر وخت د پیښې ځای ته د رسیدنې لپاره د خالد بن ولید په نوم په موټرسایکل او نورو تجهیزاتو سمبال همدا سرتیري دي چې د امنیتي تدابیرو په موخه راوتلي. دوی ډاډ ورکوي چې وطنوال اختر د امن په فضا کې ولمانځي. لله الحمد امنیتي ځواکونو د پکتیا مرکز ګردیز اړوند د 14 ولسوالیو سربیره بشپړ امنیتي تدابیر نیولي تر څو د پکتیا میشت ولسونه کوچنی اختر د خوشحالۍ په فضا کې ولمنځي. پکتیا ولایت به د جوړې شوي 48 کسیزې سیارې کتې پر مټ امنیتي وضعیت بیا پیاوړی شي او د هر قسم شریرو عناصرو مخه به ونیول شي. د خالد بن ولید په نوم د یادې تازه جوړې شوې قطعې سرتیري خلکو ته د کلکو امنیتي تدابیرو خبره کوي. یاده قطعه د هیوادوالو د امنیت لپاره جوړه شوې ده. انشاءالله یاده کتاب د کوچني اختر وروسته هم فعالیت وکوي. موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د هیوادوالو امنیت خراب کړي. زه عتیق الله زیرک د پکتیا ولایت د خالد بن ولید قطعې څخه یو تن ساتونکی موږ ټول ولس ته د بشپړ امن ډاډ ورکوو. د ګردیز ښار اوسیدونکي هم بیا د تیر په پرتله پکتیا کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ بولي او غوښتنه کوي چې په اخترونو او نورو ورځو کې د امنیتي تدابیر لا زیات شي. په دغه لوین کې ټکسي چلوم. دا امنیتي ځواکونه چې دلته ولاړ دي موږ سره ډېر ښه برخورد کوي او همیشه د خلک په خدمت کې دي. خصوصا د اختر په شپو کې زه د یوې ځوان په حیث باندې د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه غواړم چې په ټولو چارو کې د خلکو سره مرسته وکړي او د خلکو هره خبر ته لبیک ووایي. پکتیا د سویل ختیځ زون یو له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې تر ډیره پکې امنیتي وضعیت ښه دی او خلک یې د امن په فضا کې ورځنۍ چارې مخ ته وړي.